تازه خبر پاکستانی بی پیلوټ الوتکې کونړ کې حمله کړې. طالبانو څه غبرګون ښودلی؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نامعلومو بې پیلوټو الوتکو د پنجشنبې په ماښام ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت پر یو شمېر سیمو بمباري کړې ده. په کونړ کې د طالبانو چارواکو د نامعلومو بې پیلوټ الوتکو له لوري د کونړ په ځینو سیمو د بې پیلوټ الوتکو بمباري تایید کړې ده. د کونړ اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف خبریالانو ته ویلي چې شاوخوا 5 بجې وې چې د باجوړ قبیلې سیمې ته نږدې د شلتن ولسوالۍ پر چوکان سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو له لوري بمباري وشوه. د حنیف په وینا تر اوسه څرګنده نه ده چې حمله کوونکې بې پیلوټه الوتکې به د چا وي، خو د سیمې اوسیدونکي تاند ته ویلي چې الوتکې له پاکستان څخه الوتې وې او غالبا هدف یې په سیمه کې پاکستانی طالبان وو. له بلې خوا په کابل کې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له معلوماتو سره سم د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت توغندي بریدونه شوي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د موضوع له پاکستانی چارواکو سره مطرح کوي. پاکستان له کلونو راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کونړ پر سرحدي سیمو د درنو وسلو ګزارونه کوي چې له کابله یې زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې پاکستان غواړي خپلې پوستې رامخکې کړي او په دې توګه پر کونړ سیند لا زیات کنټرول ترلاسه کړي. پاکستان تور لګوي چې په یاده سیمه کې د پاکستانی طالبانو مشران پټ دي او دوی پرې 13 کلونو کې څو ځله بریدونه کړي دي. د افغانستان 13 حکومتونو تل دا بریدونه غندل او له کبله یې د افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکې هم ترینګلې پاتې شوي دي. یاد دې وي چې د پاکستان حکومت 13 میاشت له پاکستانی طالبانو سره د یو میاشتني اوربند او د مذاکراتو د پیلولو اعلان کړی و. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، نظریات مو راسره کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.